أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله محمد وصحبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغه بحث نوم او عنوان به پرلپسې یا تکراری حجونه کښیږدو، خو د اصلي بحث تر بیانولو د مخه به دغه څو جملې د مقدمې پر ډول وړاندې کم. ورونو، هغه شی چې په اوسني عصر کې د مسلمانانو د ترقۍ مخه نیولې ده، هغه د مسلمانانو په کړو وړو کې هغه فرق او توپیر دی چې د دوی په اخلاقو او عباداتو کې لیدل کیږي. موږ وینو چې د عبادت کوونکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. مسجدونه په لمونځ کوونکو ډک دي. د لمانځه تر ادا کولو وروسته د تسبیحاتو او اورادو ویونکي ډیر لیدل کیږي. د قرآن مجید تلاوتونه او نصیحتونه هم ډیر کیږي. د هغو کسانو شمیر هم کال په کال زیاتیږي چې پرلپسې حجونه او عمرې کوي. نفلي روژه نیونکي ډیر زیات دي. د روژې په میاشت کې د اعتکاف کوونکو د ډیروالي په سبب په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د لمانځه د ادا کولو دپاره ځای نه پیدا کیږي. خو پر دغو ټولو سربیره د عامو او خاصو خلقو په اخلاقو او معاملو کې ښهوالی نه لیدل کیږي، او نه د امت مسلمه په تګلاره کې داسې پرمختګ کیږي چې د هغه خلافت وړ وګرځي چې د هغه دپاره الله جل جلاله غوره کړي دي. د دین آثار مو په معاملو کې نه لیدل کیږي، او نه مو د دین تاثیر پر اخلاقو معلومیږي، چې په نتیجه کې مو د دین او د نفسو د پاکولو تعلق سره وشکېدی. د هغه دین چې د ترقۍ سبب دی او د ترقۍ په منځ کې مو جلاوالی راغلی. نو ځکه د نن ورځې مسلمانان د تقدم او پرمختګ په لحاظ د ټولو ملتو او امتو په آخر کې ودرېدل. هو، د دې څخه انکار نسی کېدلی چې د مسلمانانو په ډیرو وطنو کې د صحیح دین پر عملي کولو او د صحیح دین پر زده کولو بندیزونه لګول سوي دي، او د اسلام د دشمنانو له طرفه داسې ډیر کوښښونه کیږي چې اسلام د دنیوي ژوند څخه جلا کړي او فقط په هغه شعائرو پورې خاص کړي چې یوازې د خپل ځان سره او په خپل کور کې ادا کیږي، او د دغه کار د عملي کولو دپاره یې هغه ساده دینی وعظونه او نصیحتونه وسیله ګرځولي دي چې دین یوازې په فردي اعمالو پورې خاصوي. نن ورځ د کفارو په کوښښ زموږ دین یوازې په لمانځه، روژه، حج او داسې نورو فرائضو او واجباتو چې عیني واجبات ورته ویل کیږي حصر او خاص دی، او د کفایي واجباتو هغه چې د اسلام د ترقۍ او د وطن د آبادی سبب ګرځي پټه خولیو. مثلا نن ورځ د یو ښار په سویه، د یو قوم په سطحه، د عامو او خاصو خلقو په منځ کې د مړي د فاتحې اخیستلو پر سنتیت یا بدعت په میاشتو میاشتو بحثونه او اختلافونه جاری وي. خو د هغو کارو په باره کې چې د اسلام څخه مخالفت هر چاته معلوم او ښکاره دی، هیڅ خبرې نه کیږي او نه څوک څه وایي چې دغه شیان زموږ د پاتې کېدلو او د دین د نړېدلو سبب دی. آیا دا معقوله ده چې یو مسلمان دی فقط د دینی مظاهرو
یا د ظاهري دینی اعمالو غمخور وي. مثلا 5 لمنځونه پر وخت ادا که، وظیفې او دعاوې مه قضا کوه، روژې نیسه او اعتکافونه کوه، حجونه او عمرې دې پرلپسې وي او د دغو ټولو اعمالو فضیلتونه او ثوابونه بیانوم. خو بالمقابل د خپلې راسپارل سوي وظیفې څخه که حکومتي وي که شخصي تښتم، یا هر هغه کار چې زه د هغه په کولو مکلف یم د هغه کار کول په ښه طریقه سره نه را معلوم دي او نه یې په ښه طریقه سره ادا کوم، یا دا چې خلق د ده د بدو خبرو او بد طبیعت څخه نه وي په امان، یا د خلقو مالونه په باطل او حرامه لار سره خوري، یا پر هغو کسانو ظلم کوي کم چې د ده تر لاس لاندې وي، که د کور ښځې وي که د باندې نوکران. دا هغه تاوانونه دي چې د فردي دیندارۍ څخه په وجود راځي چې یوازې هغه فردي عبادتونه کوم چې زه په خلاصېږم او د ټولنې هیڅ فکر را سره نسته. دین او ژوند مو سره جلا کړي دي. زموږ پخوانیو صالحینو د دین او اخلاقو په منځ کې یا د فردي عبادتو او د ټولنې د نیکمرغیو په منځ کې دغه جلاوالی نه پیژندي. ویل کیږي چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په مسجد نبوي کې د عبادت دپاره معتکف و. یو سړی ورته راغلی او د هغه چا څخه یې شکایت ورته وکړی چې پر دغه سړي پور باندې و او ویل په عذاب کړی یم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خپلې څپلۍ یا بوټونه د دې دپاره راواخیستل چې د سړي سره ووځي او د دغه مشکله څخه یې خلاص کړي. سړی په تعجب کې سو او ویل آیا اعتکاف پرېږدې او زما سره ځې؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل هو، ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. رواه حاکم في مستدرکه. یعنی که ستاسې څخه یو څوک د خپل مسلمان ورور سره د هغه د حاجت د پوره کولو دپاره ولاړ سي، دغه تګ د ده دپاره تر دې ښه دی چې 2 میاشتې دغه زما په مسجد کې اعتکاف وکړي. سبحان الله. آیا نن ورځ موږ داسې فکر کړی دی او که مو دغسې عمل کړی دی؟ یا والله موږ هر څه د خپل ځان دپاره غواړو. روژې او نور عبادتونه مو که چیرې عبادتونه هم سي ټول د خپلې ګټې او د خپل ځان دپاره دي. د حج او عمرې دپاره لکونه خرڅوم خو یو غریب او محتاج ته 100 افغانۍ نه ورکوم. په ودو او شادیو کې د نامه او سیالیو دپاره بې حسابه خرڅونه او له اسرافه ډک مصرفونه کوم، خو د مسجد او مدرسې دپاره غسلخانې او تشنابونه نه جوړوم. ورونو، د اسلام د عبقریت او شوالي څخه یو دا دی چې دیانت او دینداریه دا نه ده بللې چې یو انسان د ځان د خلاصون دپاره عبادت او ښه عمل کوي، بلکې پر مسلمان دا فرض او لازمه ده چې د ده دینداري او ښه سړیتوب په ده پورې خاص نه وي، بلکې دغه دیانت او ښه سړیتوب یې د ده تر ځان د ده و کورنۍ ته د ده و ټولنې او امت مسلمه ته ورتیر سي او د ده د ښه عمل فایده هر چا ته ورسیږي چې همدغه کار د امت مسلمه د ژوندي پاته کېدلو دپاره اساسي سبب دی. او موږ چې نن ورځ دغه کارونه پرې ایښي دي، دین مو ورځ په ورځ نړیږي. تاسې پوهیږئ چې زموږ په اسلامي دین کې ښه عمل یا ښه سړیتوب څه شي ته ویل کیږي؟ هر کار په ښه ډول سره پای ته رسول، انضباط، د وخت احترام، پر وعده وفا کول،
د غریب او محتاج سره کومک کول، پر ضعیفانو رحم کول، دغه ټول د ښه سړیتوب دپاره فرض او لازمي کارونه دي، او د دغو کارو پرېښول بدۍ او منکرات بلل کیږي. مګر زموږ د اوسني عصر د مسلمانانو د عملو بنا له دغه څخه مخالفه ده. فقط په مسجدو کې لمنځونه کوو، روژې نیسو او تراویح ادا کوو، حجونه او عمرې پرله پسې کوو، خو هغه نور ذکر سوي عملونه نه پیژنو او نه را معلوم دي. اوس به د فتې په اصلي بحث شروع وکړو. ښایي ځینې کسان د دغې فتې تر اورېدلو وروسته ووایي چې فلانی خلق د حج کولو څخه منع کوي، خو دغه د دوی خبره به هم پر ځای وي هم بې ځایه. پر ځای خو په دې سبب سره ده که څوک د دغه بحث په حقیقت او واقعیت کې په غور او دقت سره فکر وکړي، باید هم دغسې تکراري حجونه چې تر هغو نور مهم د خیر کارونه موجود وي پرېښول سي او هغه مهم او ضروري کارونه وکړل سي. او دغه خبره به بیا په دې سبب بې ځایه وي چې زما سره د خلقو د منع کولو دپاره هیڅ قوت او قدرت نسته. زه فقط هغه واقعي سهوې او خطاوې بیانوم چې زموږ ټولنې ته پیښې دي، یا و هغو مهمو کارو ته د خلقو توجه ور اړوم چې د توجه وړ دي. نور دوی پوسه او د دوی عمل که حج ته ځي که نه ځي. الله جل جلاله خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. یعنی پر تا پر سمه او صافه لار د دوی برابرول نسته. یعنی پر سمه او صافه لار د دوی برابرول پر تا نه دي لازم، مګر الله جل جلاله پر سمه او صافه لار هغه څوک برابروي چې د هغه د هدایت اراده وکړي. ورونو، کله چې حاجان صاحبان د حج یا عمرې تر ادا کولو وروسته خپل ملک او وطن ته ولاړ سي، نو خلق د دوی استقبال او ښه راغلي ته ورځي. د مبارکۍ د جملې د ویلو سره دا جمله هم ډیره ویل کیږي چې الله دې بیا نصیب وکه، او داسې معلومیږي چې دغه دعا اوس د خلقو په منځ کې یو ښکاره حقیقت ګرځېدلی دی. ځکه د ډیرو مالدارانو او بډایانو دا عادت ګرځېدلی دی چې د لرې ملکو او لرې وطنو څخه هر کال باید د حج ادا کولو ته ولاړ سي. ته به داسې کسان ووینې چې دی د خپل کلي او خپل ښاره څخه د نفلي حج یا نفلي عمرې دپاره ځي، خو د ده په حضور او د ده په شاوخوا کې به تر حساب تیر محتاجه او محرومه خلق موجود وي، او هلته به د ده په کلي او ښار کې نورې ډیرې د خیر ورکولو لارې موجودې وي، خو دی به د هغو ټولو څخه سترګې پټوي او په هغو کارو کې به نه ثواب او نه عبادت ویني. د ده دپاره د خیر او عبادت لار یوازې او یوازې حج کول دي. کله چې بیا حاجي صاحب د حرمینو مقدس مځکې ته ورسیږي، هلته بیا پر خپلو هغو مسلمان ورونو مځکه تنګوي چې د اول وار او فرضي حج د ادا کولو دپاره راغلي وي. د دغو حاجانو صاحبانو دا هیڅ په فکر کې نه ورګرځي چې د خپلې ټولنې د غریبانو او مسکینانو د مشکلاتو په حلولو کې حصه اخیستل ډیر ښه او د خیر کار دی او د ده د نیکیو په ترازو کې ایښول کیږي. دا مسؤلیت هم په زړه کې نه ورګرځي چې د هغه چا د نامه پر ځای چې د اول وار دپاره یې د فرضي حج کولو دپاره نوم اچولی دی، د ده نوم راوختی او هغه یې له دغه فرضي سفره محرومه کړي.
او په دې هم پروا نه کیږي چې د حج د مناسکو په ادا کولو کې یې پر هغو کسانو مځکه تنګه کړه او هغو ته یې د ګڼې ګوڼې او ازدحام په سبب آزار ورساوه چې د اول وار دپاره فرضي حج ادا کوي. دا هغه قسم دیانت او دینداري ده چې د ځان مصلحت یې د امت مسلمه تر مصلحت خوښ دی او نفل تر فرضو د مخه کوي چې د دې کار نتیجه داسې بیانولی سو. که څه هم په امت مسلمه کې مو صالح کسان ډیر دي خو بیا مو هم د هغو د وجوده سره سره امت محزومه او ناکامه دی ځکه چې د دغو صالحو کسانو ښه سړیتوب او عبادتونه د دوی تر خپل ځان نه تیریږي. هو هلته داسې کسان شته چې د دوی وظیفه او د دوی عمل پر دوی دا لازموي چې هر کال حج ته ولاړ سي. هغه لکه د تبلیغ او دعوت خلق، لکه علما او د حاجانو لارښوونکي او نور داسې کسان چې د حاجانو خدمت کوي. دغه کسان دوه عبادته کوي چې یو عبادت یې د حج کولو دی او بل عبادت یې د حاجانو خدمت کول دی. طبعا پر دغو کسانو ملامتي نسته، خو خبره په هغه چا کې ده چې د دوی طاعت او عبادت یوازې د نفلي حجو په ادا کولو کې وي، حتی په نورو واجباتو کې او په هغو کارو کې چې دی یې باید وکړي د دې دپاره قصور او کوتاهي کوي چې مکرر او تکراري حجونه ځینې پاته نسي. تاسې پوهیږئ چې د الله جل جلاله په مختلفو عبادتو کې پر یوه عبادت اختصار کول یا د ځان دپاره د یوه عبادت خاصول یا فقط د داسې ښه عمل کول چې د فرد یا شخص د نجات سبب ګرځي. دا کار د اسلام د هغه مقصد سره مخالفت دی چې انسان یې په مځکه کې د الله جل جلاله خلیفه ګرځولی دی او د مځکې د آبادولو او د ټولنې د ترقۍ مسؤلیت یې پر غاړه ور اچولی دی. په هغه حدیث شریف کې چې په شعب الایمان کې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتیږي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: خیر الناس من نفع الناس، یعنی ښه او بهتر د خلقو هغه څوک دی چې خلقو ته نفع ورسول. او د مسند شهاب په روایت کې ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: خیر الناس انفعهم للناس، ښه او بهتر د خلقو هغه څوک دی چې خلقو ته ډیره نفع رسول کیږي. تاسې پوهیږئ چې ځینې فقها او علمای کرام د فرض کفایي ادا کول تر فرض عیني د مخه او بهتر بولي. دا ځکه چې د فرض کفایي په ادا کولو کې د ټولنې او امت مسلمه فایده او مصلحت شته او د فرض عیني په ادا کولو کې د فرد یا شخص مصلحت موجود دی. او دا هم درته معلومه ده چې عالم تر عابد بې له شکه او په یقیني ډول افضل او بهتر دی. دا ولې؟ دا ځکه چې عالم په خپل علم سره خلقو ته فایده رسوي او د عابد عمل د ده تر ځان یا د ده تر شخصیت نه تیریږي. یو وخت امام شافعي رحمه الله په عراق کې د امام احمد حنبل رحمه الله میلمه سو. امام احمد رحمه الله خپل لور ته د امام شافعي رحمه الله د عبادت او تقوا دونه صفت او بیان وکړي چې هغې د خپل اطمینان دپاره ټوله شپه د امام شافعي رحمه الله د حال او عبادت څارنه او مراقبت کاوه چې آیا رښتیا دغه سړی په دغه اندازه سره عابد او زاهد دی. خو هغې په تعجب سره ولیدل چې سړی په ټوله شپه کې د خپل بستر څخه بیله د سهار د لمانځه دپاره نسو راپورته. نو نجلۍ خپل پلار ته ورغله او ورته ویې ویل: ته شافعي دونه لوړ شخصیت بولې، خو ما ټوله شپه نه د ده لمونځ ولیدی او نه مې د ده اذکار ولیدل.
په دغه وخت کې امام شافعي رحمه الله د سهار د لمانځه او مسجد څخه راغلی. امام احمد رحمه الله د تیرې شپې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه شپه دې تېره کړه. امام شافعي رحمه الله وویل ما تر دغې شپې مبارکه او د ګټې شپه نه ده لیدلې. په دغه شپه کې مې د مسلمانانو د مصلحت دپاره 100 مسئلې په داسې حال کې ترتیب او برابرې کړې چې زه ستوني ستخ پروت وم. دلته نو امام احمد حنبل رحمه الله خپل لور ته وکتل او ویل لورې دا هغه کار دی چې امام شافعي په تېره شپه کې کړی دی. دغه د پروتي کار تر هغه افضل او بهتر و چې زه ولاړ وم او لمونځ مې کاوه. اوس پوه سواست چې علماو او امامانو د ښو عملو په منځ کې څنګه درجې ایښولې او په څه سبب سره یې یو کار تر هغه بل کار ښه باله. هغو د امت مسلمه راحت د دنیوي او اخروي مشاکلو څخه د مسلمانانو خلاصېدل د خپلو ځانو تر خلاصېدلو او فردي عبادت د مخه کول. څرنګه چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله د صلیبیانو سره جهاد مشغوله کړی و، هغه فرضي حج هم نه دی ادا کړی او هیچا هم ملامتیا نه ده پر ویلې، ځکه د جهاد اعمال د حج تر اعمالو افضل دي. لکه څرنګه چې ابن تیمیه رحمه الله وایي په ښو عملو کې درجې سته چې ځینې یې تر ځینو ښې او افضله دي. امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله د یوې قافلې سره د مروه له ښاره د حج د ادا کولو په نیت راووتی او د ده دا عادت و چې د قافلې ټول مال به یې د هغه خپله خزانهداره سره د دې دپاره ایښاوه چې د احتیاج په وخت کې د هر چا ضرورت ورپوره کړي. دوی لا د لارې په شروع کې وه چې یوه نجلۍ یې په داسې حال کې ولیدل چې په کچره او انبار کې په یوه داسې شي پسې ګرځېدل چې دا یې وخوري. پس له هغه څخه چې د نجلۍ معلومات یې وکړي، دا معلومه سوه چې نجلۍ یتیمه ده او داسې څوک هم نه لري چې د دې سرپرستي وکړي. نو په دغه کچره او انبار کې په داسې شي پسې ګرځي چې نس په موړ کې. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه خپل خزانهدار ته وویل هغه مال چې در سره دی هغه ټول دغې نجلۍ ته ورکه او ویل زموږ د سږ کال حج دغه دی، او بیا بیرته د قافلې سره خپل کور ته رهي سو. سبحان الله، په دغه اوسني عصر او زمانه کې دغه فهم او پوهه ولې د هغو کسانو څخه غایب سوي دي چې هر کال تکراري حجونه کوي؟ آیا دغه کار په دې سبب سره کیږي چې د خلقو سره د اولویاتو د پیژندلو علم نسته او ډیر خلق د اهم او مهم په فرق نه پوهیږي؟ او که دغو خلقو دین او عبادت پر دغه حصر کړی دی چې هر کال باید بیت الله شریف ته ورسي او هلته خپل ایمان نوی او تازه کړي، خو دوی نه پوهیږي چې د دوی په دغه کار سره د حاجانو شمیر زیاتیږي چې د هغه په نتیجه کې ډیر مشکلات په وجود راځي. استاذ محمد منشاوي وایي د دغه تکراري حج د ادا کولو عادت او اصطلاح چې نن ورځ د غنیانو او مالدارانو په منځ کې یو موډ ګرځېدلی دی، یو ضرر دا دی چې د متوسطې طبقې د فرضي حج پر ادا کولو یې اثر کړی دی او ډیر هغه کسان چې تر اوسه حج نه دی کړی د هغه خپل حق څخه یې محرومه کړي دي. دا ځکه چې د هر دولت خلقو یا وګړو ته په یوه معین شمیر اجازه ورکول کیږي چې د حج د ادا کولو دپاره ولاړ سي او دغه شمیر هر کال د حج او اوقاف د وزارت له طرفه اعلانیږي. نو هغه حاجي صاحب چې څو حجونه یې کړي دي او سږ کال یې بیا نوم راوختی، دا معلومه خبره ده چې د ده نوم د هغه چا پر ځای راوختی چې د اول وار دپاره حج ته تلی. آیا د ظلم ونه کړی؟ او دوهم ضرر یې دا دی
چې دغه د دوی په تکراري حجو سره او په هغه مبلغ سره چې دغه مالداران یې و کمیشنکارانو اجنټانو او موسسو ته ورکوي د حج کولو قیمت او مصرف هم زیاتیږي. په ځینو ملکو او مملکتو کې خو سیاحتي مؤسسې او شرکتونه شته چې دغه د حج رحلې یا سفرونه تنظیموي او د هر فرد پر سر په سل کې 15 ګټه او مفاد اخلي. خو کله چې مالداران د خپل مالی قدرت په سبب او د تکراري حج د ادا کولو دپاره و هغو شرکتو ته یا هغو موسسو ته دونه زیات مبلغ ورکوي چې د هغو شرکتو ګټه په سلو کې 40 ته رسیږي، نو دغه نرخ او قیمت د هغو متوسط الحال خلقو دپاره هم ثابت او معین کړل سو چې په دغه ډول سره یې پر هغو د حج مصارف زیات او ګران کړل. اوس راسئ چې د علماء کرامو خبرې واورو چې د نفلي او تکراري حج په باره کې څه وایي. فضیلة الشیخ صالح السدلان چې په جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامي کې د لوړو تعلیماتو استاذ دی وایي په دې کې هیڅ شک نسته چې حج د اسلام د ارکانو څخه یو رکن دی چې الله جل جلاله پر خپلو هغو بندگانو چې قدرت یې ولري په عمر کې یو وار فرض کړی دی، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحج مرة قیل له فی العام قال لا بل لأبد الأبد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حج یو وار دی. یو چا وویل په هر کال کې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بلکې په ټول عمر کې. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. یعنی ای خلقو الله جل جلاله پر تاسې حج فرض کړی نو حج کوي. فقال رجل اکل عام یا رسول الله. یو سړي وویل آیا هر کال یا رسول الله؟ فسکت حتی قالها ثلاثا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ خلصو، د سړي جواب یې ونه وایه څو سړي دغه پوښتنه 3 واره تکرار کړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که مې وویل هو نو هر کال در باندې فرض سو او بیا به مو په وسه نه وي پوره. نو حج په عمر کې یو وار فرض دی، مګر د نفلي حج ادا کول هم طاعت او عبادت دی او داسې ثواب دی چې انسان و خپل رب الله جل جلاله ته نږدې کوي. خو خلق د حج په ادا کولو کې و څو قسمو یا څو ډولو ته ویشل کېدلی سي. ځینې یې هغه مالداره کسان دي چې د عمر په لحاظ یا په ټولنه کې د خپل عمر د خپل مقام او خپل نامه په لحاظ د نورو میلو او چرچو سره علاقه نه لري یا یې نسي کولای، نو حج ته د سیاحت او میلې په نیت ځي. ځینې کسان بیا د تجارت په نیت رهي سوي وي. ځینې یې د حج په موسم کې په سوال او فقر کولو سره مال پیدا کوي. ځینې یې د غلا او د حاجانو د جیبو د لوټولو دپاره ځي او ځینې کسان د عبادت کولو او ثواب حاصلولو په نیت رهي کیږي. نو ځکه په اثر کې داسې جمله راغلې ده چې وایي سپاره ډیر دي او حج کوونکي لږ دي. نو هر مسلمان چې د بیت الله الحرام پر لور رهي کیږي پر ده دا لازمه ده چې د خپل حج په باره کې فکر وکړي چې دی د حاجانو په کومه ډله کې شامل او داخل دی. دا معلومه خبره ده چې د سعودي عربستان حکومت هیڅ حج کوونکی د حج کولو څخه نه منع کوي
او هر حاجي چې هوایي ډګر ته راورسېږي د هغه په پاسپورټ کې دخول وروهي. خو هلته په اسلامي او غیر اسلامي مملکتو کې په میلیونو انسانان سته چې تر اوسه یې د فرضي حج ادا کول نه دي په نصیب سوي. نو ځکه اسلامي کنفرانس د هر دولت او هر مملکت دپاره په هر کال کې د حج کوونکو یو معین شمیر د دې دپاره ټاکلی دی چې هغه کسان چې تر اوسه یې فرضي حج نه دی ادا کړی و هغو ته د حج د ادا کولو چانس او نوبت ورورسیږي. نو هر هغه څوک چې یو وارې حج ادا کړی وي د حج په تنظیمولو او د حاجانو د مراعت او خدمت کولو دپاره څو اړخیزه لوی لوی مسؤلیتونه پر غاړه لري چې په لاندې ډول سره به تشریح سي. اول باید د خپل ملک او وطن و هغو کسانو ته د حج کولو موقع ورکول سي چې تر اوسه یې فرضي حج نه دی ادا کړی. دوهم دا چې هغه کسان چې تکراري حجونه کوي که حج ته نسي ولاړ هلته به د نه ازدحام په سبب یا د ګڼې ګوڼې نه جوړولو په سبب د حاجانو حج منظم او پر ترتیب برابر وي. دریم د دغه مکرره حج کولو خرڅ او مصرف که د خپل مسلمان او محتاج ورونو د ضروریاتو په پوره کولو کې مصرف سي، که د کونډیانو او یتیمانو د روزنې دپاره مصرف سي، که د اسلام په نشرولو کې وشندل سي، که د دینی کتابو په چاپولو کې په کار واچول سي، یا د هغو کسانو سره مرسته وسي چې د واده کولو توان او مصارف نه لري، یا هغه مسکین مسلمان حج ته ولیږل سي چې تر اوسه یې حج نه وي کړی، دا ټول به تر دغه تکراري حجو ښه او افضل وي. تاسې پوهیږئ چې په عبادتو کې مفضل او فاضل سته، یعنی ښه او تر هغه ښه سته. خو په ځینو وختو کې ښایي دغه ذکر سوي مرستې چې د خپلې ټولنې د غریبو مسلمانانو سره کیږي تر تکراري حجو ډیرې ښې او افضله وي. دا هغه بیان و چې فضیلة الشیخ صالح السدلان لیکلی و. که زه هم د شیخ سدلان پر خبرو په دغه ځای کې زموږ د وطن د حال سره مطابق او زموږ د ټولنې د ضروریاتو په هکله څه ووایم بې ځایه به نه وي. هغه دا چې موږ د ټوله ښار د مساجدو او مدرسو څنګ یا بغل ته د قضای حاجت دپاره که یې تشناب بولې که بیت الخلا هیڅ ځای نه لرو. د مساجدو لمونځ کوونکي او د مدرسو زده کوونکي لمن پر څټ د دیواله و څنګ ته ناست وي، یا مسفنجري او مشران خلق د اودس وچولو دپاره لاس په ګنډه په عامه لار او کوڅه کې ولاړ وي. همدارنګه په بازارو، پارکو او عمومي ځایو کې د مسافرو او دکاندارانو د قضای حاجت دپاره هیڅ ځای نه لرو. که دغه کسان چې هر کال تکراري حجونه کوي د یوه کال د حج پیسې د عمومي تشنابو د جوړولو دپاره خرڅ کړي، آیا رب عز وجل به ځینې راضي نسي؟ په مساجدو کې د اودس تازه کولو دپاره نولې نه لرو، د غسل کولو دپاره غسل خانې نه لرو، حتی د نولو ګروپ چې وسوځل سي په هفتو نه ورته راوړل کیږي. خو د هغې محلې څخه په لسهاو حاجیان تکراري حجونه کوي. که د دغو حجو په پیسو سره د غریبانو په محله او منطقه کې برمې ووهل سي، آیا دغه کار به خیر باقین نه وي؟ زموږ د وطن هغه احتیاجات چې عام او غریب خلق اشد ضرورت ورته لري ډیر زیات دي، خو د هغو د پوره کولو دپاره هیڅ فکر او هیڅ اقدام نه سوی دی او نه کیږي. دا صحیح ده چې ځینې کارونه به د حکومت یا ښاروالۍ وظیفه یا مسؤلیت وي، خو په هر ښار کې د مال او شتمنۍ خاوندان هم بې مسؤلیته نه دي. پر دغو ضروریاتو سربیره نور هم د ویلو دپاره ډیر څه لرم، خو زه به څه نه وایم. تاسې په خپله په دغه باره کې فکر او غور وکړئ. د محتاجو انسانانو ضرورتونه، د یتیمو ماشومانو احتیاجونه
او د رنځورو ناروغانو د صحت مراعت مه هیروئ. اوس د فضیلة الشیخ ابراهیم الحمود خبرې هم واورئ چې وایي: هغه چې ما ته را معلومیږي هغه دا ده، په داسې وخت کې چې هلته په حرمینو شریفینو کې رش، ګڼه ګوڼه او ازدحام زیات وي، که یو مسلمان د نفلي حج کولو پر ځای بل عبادت یا بل د خیر کار ته توجه وکړي، اجر او ثواب به یې زیات وي. دا ځکه چې په دغه کار کې د مسلمانانو د آزار پرېښول او په عین وخت کې د نورو مختلفو عبادتو کول دي. دا چې الله جل جلاله په ټول عمر کې یو وار حج کول فرض کړي دي، په دې کې هم الهي حکمت او پر مسلمانانو رحمت دی. نو پر یو مسلمان دا لازمه ده چې دغه الهي حکمت ته د اعتبار په سترګه وګوري او د نورو مسلمانانو د مشاعرو مراعت هم وساتي. ځکه د یو مسلمان آزارول په خپل ځان کې یو حرام کار دی، خو دوهم او دریم وار حج کول یو نفلي او ښه کار دی. نو دا چې یو څوک مکې مکرمې ته د نفلو د ادا کولو او د نفلو د ثواب د حاصلولو دپاره ځي او هلته بیا حرام کار ځینې پیښیږي، دا نو تر فاضل د مفضل د مخه کول دي، یعنی ښه کار تر ډیر ښه کار د مخه کول دي. نو فضیلة الشیخ ابراهیم الحمود رحمه الله وایي: زما په نظر د تکراري حجو تر ادا کولو به دا ښه او بهتره وي چې مسلمان دغه د نفلي حج مصرف د خیر په نورو کارو کې او د محتاج مسلمانانو د قسم قسم احتیاجاتو د پوره کولو دپاره مصرف کړي. الله جل جلاله د صدقې او خیرات ورکولو دپاره ډیرې لارې راښولي او بیان کړي دي، او د خیرات ورکولو یا مال مصرفولو دپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د محتاج خلقو د حال مراعت وسي او د هغو ضرورتونه ورپوره سي. همدارنګه یو مسلمان باید پر خپل ځان، پر خپله کورنۍ او پر هغو کسانو چې د ده تر لاس لاندې دي د خرڅ او مصرف پراخي جوړه کړي. ځینې داسې خلق هم سته چې د خپل ځان او د هغو کسانو چې د ده تر لاس لاندې دي، یا په بل عبارت چې دی د هغو د نفقې مسئول دی، خرڅ او مصرف په ښه ډول نسي پوره کولی، خو بیا هم نفلي حجونه کوي. دغه کسان د شکه وتلي خطا وتلي دي، ځکه حج د قدرت او طاقت سره په عمر کې یو وار فرض دی. نو دا چې دوی د خلقو څخه مال او پیسې په پور یا بله طریقه سره اخلي او بیا حج کوي، د دغسې کسانو دپاره په طریقې اولا سره دا نه ښایي چې د حج دپاره ولاړ سي. ورونو، د جامع ازهر د فتوا د هیئت رئیس فضیلة الشیخ جمال قطب وایي: د دغه تکراري حج کولو مخه باید د دوو طریقو په عملي کولو سره ونیول سي. اول، پر ټولو اسلامي حکومتو دا لازمه ده چې په هغه معین شمیر خلق د حج و ادا کولو ته ولیږي کم چې دوی ته په هغه اندازه حصه ورکول سوې ده، او په دغه شمیر کې هم باید اولویت یا وړاندیوالی و هغو کسانو ته ورکول سي چې واقعا وړاندیوالی د دوی حق وي، چې هغه کسان دي چې د فرضي حج د ادا کولو دپاره ځي، او هغه کسان پای ته پرېښول سي چې د نفلي حج د ادا کولو دپاره ځي. دوهم، پر علماو دا لازمه ده چې خلق د صحیح حج په ادا کولو هغه چې ډیرو کسانو ته نه دی ورمعلوم پوه کړي. همدارنګه خلق د عباداتو په درجو پوه کړي چې پلانی کار تر پلانی ښه او افضل دی، او دا باید وروښیي چې پر یو مسلمان دا لازمه ده چې د بل مسلمان ورور سره د هغه د فرضي حج په ادا کولو کې مرسته او کومک وکړي، نه دا چې د هغه د حج کولو په لار کې خنډونه او مشکلات ورته پیدا کړي. نو هر هغه څوک چې د دوهم او دریم وار دپاره حج کوي او دی
په دې پوهیږي چې دغه د ده په حج کولو سره د یوه بل مسلمان د فرضي حج کولو فرصه او موقع د لاسه وځي، دغه سړی ګناهکاره دی که څه هم حج یې صحیح وي. او د دغه مثال عینا داسې دی لکه یو څوک چې تر خپل ضرورت زیات د بازار موجود خواړه ټول رانیسي او د نورو خلقو د مصلحت د تاوان سبب وګرځي. شاید یو څوک وایي چې د خوړو رانیول خو حلال کار دی. موږ وایو هو، مګر خلقو ته ضرر رسول حرام دي. نو ځکه هغه څوک چې دغه کار کوي هغه باید د دغه کار په ضرر پوه کړل سي او ورته وویل سي چې د دغه کار په کولو سره شاید په ګناه کې ولویږي او د دغه کار نه کول ښه او بهتر دی. شاید یو څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یوې عمرې زیاتې عمرې کړي دي او اصحاب کرام رضی الله تعالی عنه هم د حج کولو دپاره څو واره راوتلي دي. د دې خبرې جواب دا دی چې هو، په خپله تکراري حج کول نه حرام دي نه ناروا، بلکې ښه کار هم دی، مګر د دغو ظروفو یا د اوسنیو حالاتو په اساس چې زموږ په اوسني عصر او زمانه کې پیدا سوي دي تکراري حجونه کول خلاف د اولا دي، خلاف د بهتره دي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د حج یا عمرې د ادا کولو په قصد څو واره نه دی راوتلی، بلکې د هر یوه دپاره یو وار راوتلی دی. خدا چې الله جل جلاله دا مقدره کړه چې د اول عمرې څخه منع کړل سو او د هغې عمرې په عوض کې یې عمرة القضا ادا کړه او دوهمه عمره یې هغه وخت ادا کړه چې د هوازن د غزا څخه راوګرځېدی او مدینې منورې ته تللی. نو په لار کې پر مکه مکرمه ورغلی او عمره یې وکړل او درېیمه عمره یې هغه عمره ده چې د حجة الوداع سره یې یو ځای کړې ده. او دا چې خلفاء الراشدین او تر هغو وروسته چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین تکراری حجونه کول، هغو دغه د حج موسم او د حج ادا کول د مسلمانانو یو ځای کوونکی کنفرانس باله او دغه د حج موسم یو داسې موقع و چې خلفاو به د خپلو والیانو او د خپلو رعیتو سره د هغو د مشکلاتو او شکایاتو د اوریدلو دپاره لیدنه کتنه کول او د هغه عصر ظروفو او حالاتو هم دا نه منع کول چې د حج موسم دی د دغو کارو دپاره مناسبه موقع نه وي، بلکې د اتصالاتو او نقلیاتو د نه وجود په سبب د رعیت او حکومت د لیدلو او خبر اخیستلو دپاره د حج ځای او د حج موسم ډیر وړ او مناسب وخت او ځای و. دا د جامع ازهر د فتوا د هیئت د رئیس فضیلة الشیخ جمال قطب خبرې او بیان و. ډاکټر محمد رأفت عثمان په جامع ازهر کې د شرعیاتو د فاکولټې پخوانی مدیر دا ښه بولي چې د نفلي حج د ادا کولو دپاره دي شرطونه او قیدونه کښېښول سي. دی وایي د دوهم او درېیم ځل دپاره حج کول فرض نه دي، بلکې دا یو نفلي کار دی، خو د خلقو په منځ کې داسې ګرځېدلی دی چې تر فرضو یې هم اړولی دی. نو دی وایي ځینو علماو حاکم او آمر ته دا حق او اختیار ورکړی دی چې د مباح کار دپاره په دې شرط قیدونه او شرطونه کښېږدي چې په دغو قیدو او شرطو کې د بندگانو او وطن مصلحت پروت وي او حاکم حق لري چې یو مباح کار منع یا په داسې شکل سره منظم کړي چې پر ځینو کسانو یې حرام کړي. دا هغه وخت چې د دغه کار په نه تنظیمولو سره ځینو نورو کسانو ته ضرر پیښیږي یا یې حقوق ضایع کیږي یا په یو واجب کې خلل پیښیږي.
دا حکم د هغه شرعي قانون تر رڼا لاندې کیږي هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه و احمد و مالک. یعنی په اسلام کې دا نسته چې ځان ته ضرر ورسوي یا بل مسلمان ورور ته د هغه د حق په نور کولو سره ضرر ورسوي. نو که چیرې دغه عامې اجازې یعنی دا چې ټولو هغو کسانو ته چې د حج اراده لري د حج کولو اجازه ورکول سي که یې دا دوهم حج وي که دریم او پنځم، نو که چیرې دغې عامې اجازې ګڼه ګوڼه رش او ازدحام جوړاوه او د دغې ګڼې ګوڼې رش او ازدحام په سبب یا په بل سبب عامو حاجانو ته ضرر رسول کېدی، نو په دغه حال کې موږ د حج پر مځکه دوه قسمه یا دوې ډلې حاجان لرو چې یوه ډله هغه کسان دي چې نفلي حج ادا کوي او بله ډله یې هغه کسان دي چې فرضي حج ادا کوي. خو دغه د فرضي حج ادا کوونکي د هغه نفلي حج کوونکو په سبب خپل حج په تکلیف او مشکلاتو سره ادا کوي. دلته نو د وخت حاکم دا حق لري چې مداخله وکړي او هغه کسان چې د مخه حج کړی وي د دې دپاره د حج کولو څخه منع کړي چې هغو کسانو ته چې حج یې نه دی کړی دا موقع برابره سي چې خپل فرضي حج په آساني او په صحیح ډول سره ادا کړي، او هغه کسان چې د دوهم او دریم وار حج کولو څخه منع کیږي د اعتراض کولو حق نه لري او دا حق هم نه لري چې د حکومتي مقرراتو دپاره چم او حیله جوړه کړي لکه هغه چې په کالو کې تر تفتیش تیریږي. که چیرې څوک دغه کار وکړي هغه د شرعي امورو مخالفین بلل کیږي. راسئ چې د مثال پر ډول ترافیکي اشارو ته متوجه سو. دا هر چاته معلومه ده چې پر لارو او سړکانو تګ او راتګ بې له شکه جایز او روا دی، خو کله چې د لویو بسانو او کوچنیو موټرانو، رکشو او موټرسایکلانو، بایسکلانو او پیاده انسانانو د ډیروالي په سبب ترافیکي ګڼه ګوڼه پیښه سوه، نو حکومت د دې دپاره ترافیکي اشارې کښېښولې چې چاته ضرر ونه رسیږي، د عامو انسانانو ځان او مال په امان وي، چې د دغو اشارو په واسطه سره څوک له تګه منع کړل او چاته یې د تېرېدلو اجازه ورکړل او په دغه کار سره ترافیکي حرکت منظم او بې له ضرره سو. اوس نو که څوک بې له خپله نوبته یا بې له زرغونې اشارې تېرېږي هغه مجرم بلل کیږي، باید سزا ورکړل سي. دا ځکه چې دی په دغه عمل سره د بل چا د مال او ځان د ضرر سبب ګرځي. همدارنګه د حج د تنظیمولو او د صحیح حج د ادا کولو دپاره چې کم قوانین د حکومت له طرفه ایښول کیږي باید په هغو سره عمل وسي، او که څوک د هغه ایښول سوو قوانینو څخه مخالفت کوي هغه څوک ښه کار نه کوي. دغه مسئله چې ځینې هغه کسان دي چې فرضي حج یې کړی دی او اوس نفلي حجونه کوي، او ځینې هغه کسان دي چې تر اوسه یې فرضي حج نه دی ادا کړی، په یوه بله شرعي مسئله سره روښانه کړو. ښه متوجه سه. یوه ډله بیا اودسه خلق په داسې ځای کې دي چې هلته اوبه کښتې او نیستې دي، خو دغه خلق بیا پر دوه قسمه دي. ځینې یې هغه دي چې فرضي لمونځ یې نه دی کړی او ځینې بیا هغه دي چې فرضي لمونځ یې کړی دی خو غواړي چې نفلي لمونځ وکړي. د دغو خلقو سره دونه اوبه ورسره دي چې د دغو دوو ډلو څخه یوه ډله اودس په تازه کولی سي. اوس نو دغه د اوبو د لږوالي په سبب یا به هغه کسان اودس تازه کوي چې فرضي لمونځ یې نه دی کړی، یا به هغه کسان اودس تازه کوي چې غواړي نفلي لمونځ ادا کړي. نو د دغو دوو ډلو څخه کومه ډله حقداره ده چې په دغو اوبو اودس تازه کړي؟ په دغه مسئله کې قاطع او روښانه جواب دا دی چې دغه اوبه د هغو کسانو حق دي چې فرضي لمونځ یې نه دی ادا کړی
او پر هغو نورو دا لازمه ده چې د زړه په خوشحالي سره دغه اوبه ور پرېږدي، او که داسې ونه کړي بلکې دغه اوبه هغه ډله ځینې واخلي چې نفلي لمونځ کوي، نو دغه ډله د شکه وتلې ګناهکاره ده. همدارنګه ډاکټر محمد رافت عثمان وایي ما ته دا را معلومه ده چې د خلقو په منځ کې داسې یو فکر او نظر سته چې مالداره او بډایان خلق تکراري حج او مکرره عمرو کولو ته تشویقوي، او دوی وایي په دغو عبادتو سره د دوی مشغوله کېدل تر دې ښه دي چې شیطان یې په نورو داسې ګناهو سره مشغوله کړي چې دوی د هغو ګناهو د کولو وس او قدرت د مال د درلودلو په سبب لري. مګر ډاکټر وایي زه د دغه رأی او نظر خلقو ته وایم موږ نه غواړو چې د یوه مشکل علاج په بل مشکل سره وکړو، او اسلام داسې وفهموو چې جنت فقط په دغه یوه عمل کې دی. موږ ولې د دغه استعداد درلودونکو غني او مالدارو خلقو همت د صدقاتو او خیراتو، لمنځو او روژو، اعتکاف او عمرو طرف ته نه ور اړوو چې د حج په موسم کې پر نورو مسلمان ورونو تنګي را نه ولي. په دغه ځای کې چې د غنیانو دغه بې ځایه تکراري حجو ته اشاره وسوه، غواړم چې د مسکینانو او غریبانو هغه بې ځایه حجونه هم یاد کړل سي چې د حج کولو دپاره خپل ځانونه په مالي تکالیفو او مشکلاتو کې اچوي. د خلقو څخه مال او پیسې په قرض او پور سره اخلي، بیا حج او عمرې ته ځي، او بیا د خپل مسکنت په سبب هلته داسې کارونه ځینې پیښیږي چې الله جل جلاله یې خوښ نه لري، لکه حرام اختلاط یا د نامحرمو نارینه او ښځو سره ګډ ژوند کول. هو ما په خپلو سترګو داسې کسان لیدلی دي چې په لسهاوو نامحرمه او پردي نارینه او ښځې په یوه کوټه کې سره اوسیږي، دا ځکه چې دوی تر دغه زیات مالی قدرت او طاقت نه لري. پر دغسې خلقو په دغسې حال او شرایطو کې حج نه دی فرض. نو که هغه بډایان چې تکراري حجونه کوي او هغه غریبان چې د حج په ادا کولو کې نور ناخوښه کارونه ځینې پیښیږي په خپل دین خبر سي، دوی به پوه سي چې دغه شریعت د آسانۍ دپاره راغلی دی، نه د مشکلاتو د جوړولو دپاره. او پر موږ دا نه ده لازمه چې پر خپلو ځانو هغه درانه بارونه کښېږدو چې الله جل جلاله نه دي راباندې ایښي. دا د ډاکټر محمد عثمان رافت بیان و. که فرضاً د داسې چا څخه چې نفلي او تکراري حجونه ادا کوي پوښتنه وسي چې ته ولې هر کال حج ته ځې، په جواب کې به د حج هغه فضائل درته بیان کړي چې حج انسان و جنت ته رسوي. خو د دغو کسانو دپاره دا هم پکار ده چې د صدقې او خیرات فضائل هم ور معلوم وي، او دا هم باید ور معلومه وي چې د نن ورځې د نفلي حج په ادا کولو کې هغه شیان پراته دي چې یو مسلمان باید و هغو ته متوجه وي، لکه د هغه چا پر حق تیری چې د فرضي حج د ادا کولو دپاره نوم اچولی وي، یا د مناسکو د ادا کولو په ځایو کې پر هغو کسانو د مځکې تنګول چې د اول وار دپاره فرضي حج ادا کوي. خو غریبو او محتاجو خلقو ته د صدقې په ورکولو کې دغه مشکلات یا د بل چا د حق ضایع کول یا بل چا ته ضرر رسول نسته. اوس د هغو کسانو دپاره چې د جنت او د جنت د نعمتو غوښتنه کوي فقط دغه دوه احادیثه چې د صدقې د فضیلت په باره کې دي وړاندې کوم. اول هغه حدیث شریف دی چې امام ابو داود یې د ابو سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر مسلمان که په بل مسلمان د هغه د لسوالي په وخت کې په هغه وخت کې چې لباس ته ضرورت لري کالي واغوستل، کالي یې ورکړل، الله جل جلاله به د جنت زرغونه کالي په واغوندي. او هر مسلمان که په بل مسلمان
د هغه د لوږې په وخت کې خواړه وخوړل، خواړه یې ورکړل، الله جل جلاله به د جنت میوې په وخوري. او هر مسلمان چې بل مسلمان د تندې په وخت کې اوبه کړي، الله جل جلاله به په رحیق المختوم اوبه کړي. رحیق المختوم د جنت هغه شراب دی چې په مشکو سره مهر کړل سوي وي. دوهم هغه حدیث شریف دی چې حاکم یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه په خپل مستدرک کې روایتوي او وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه ډیر ښه عمل چې الله جل جلاله لره خوښ وي پوښتنه وسوه. یعنی یو چا وویل یا رسول الله کم عمل الله جل جلاله لره ډیر خوښ دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې مسلمان خوشاله کړي، دغه د مسلمان خوشاله کول د الله جل جلاله په نیز په ټولو اعمالو کې ښه او افضل عمل دی. د مسلمان خوشاله کېدل په څو ډوله سره کېدلی سي. یا دا چې د لوږې په وخت کې خواړه ورکړي، یا دا چې د هغه پور ور ادا کړي، یا دا چې د دنیا د مشکلاتو او تکالیفو څخه یو مشکل او تکلیف ورحل او آسانه کړي. الله جل جلاله به د آخرت یا د قیامت د ورځې تکلیفونه پر آسانه کړي. اوس د پور او پوروړي په باره کې لارښوونې ته متوجه سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي او که چا د پور په معامله کې مالدار سړي ته مهلت ورکړي یا فقیر او مسکین ته تر هغه خپل پور ورتیر سو، الله جل جلاله به یې په هغه ورځ په سایه کې ودروي چې بې له الهي سایې بله سایه نه وي موجوده. او که څوک د خپل مسلمان ورور سره د هغه د حاجت د پوره کولو دپاره د کلي یا ښار تر یوه کونجه ورسره ولاړ سي، الله جل جلاله به د ده قدم یا پښه په هغه ورځ ثابته او محکمه کړي چې په هغه ورځ کې پښې ښویېږي. او دا چې ستاسې څخه یو څوک د خپل مسلمان وروره سره د هغه د حاجت د پوره کولو دپاره ورسره ځي، دا تر دې ډیر ښه دی چې دغه زما په مسجد کې 2 میاشتې اعتکاف وکړي. رواه الحاکم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله ګوته سره اشاره وکړل او ویې فرمایل آیا په تاسې کې هغه بد خلق در وښیم؟ خلقو وویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څوک چې یوازې اړوي او خپل ملګري منع کوي. یعنی یوه ډله په سفر سره رهیږي او یو ځای واړول، نو یو نفر د ځان دپاره ځای نیسي او هغه نور ملګري له هغه ځای څخه منع کوي. او هغه څوک په تاسې کې بد سړی دی چې خپل مریی یا نوکر وهي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او نور یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څوک چې له یوه مؤمنه د دنیا د تکالیفو او مشاکلو څخه یو تکلیف ایسته کړي، الله جل جلاله به له ده څخه د قیامت د ورځې د تکالیفو یو تکلیف ایسته کړي. او هغه څوک چې پر یو مسکین او ناداره آسانی راولي، الله جل جلاله به پر ده په دنیا او آخرت کې آسانی راولي. او هغه څوک چې یو مسلمان پټ کړي، الله جل جلاله به دی په دنیا او آخرت کې پټ کړي. او الله جل جلاله تر هغو د بنده په مرسته او کومک کې دی تر څو چې دغه بنده د بل مسلمان ورور په مرسته او کومک کې وي. رواه مسلم. او که څوک د ډیرو هغو کسانو څخه چې تکراري او پرلپسې حجونه کوي دا پوښتنه وکړي چې د دغو ډیرو حجو ادا کولو ستا په قیافه، ستا په معاملاتو او ستا په اخلاقو کې کم تغییر راوستلی دی؟ نه پوهیږم چې په جواب کې به څه درته ووایي. ځکه ډیرو کسانو ته چې ګورې پس له هغه چې 10 او 15 حجونه یې کړي دي بیا هم پر هغه خپل پخواني حال دی. د حج تر ادا کولو د مخه چې یې کمه قیافه یا کم خوی او خصلت درلودی هغه په هغه وي.
خبرې خو ډېرې دي مګر بیانول یې څه مشکل دي ځکه وایي د حق ویل ترخه دي الله جل جلاله دې پر موږ او تاسې ټولو ورحمیږي څرنګه چې د هغو کسانو سره چې په داخل کې د سعودي عربستان اوسیږي او هر کال حج ته ځي د هغو سره مې هم څه د زړه خواله درلودل خو څرنګه چې پیته پای ته ورسېدل تر هغو به تیر سم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته